من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي كل سنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صدق الله العظيم. انتهاء واجب الاحترام. عزتمندو مشرانو، تیرہ جمعہ تاسو ته د قربانی فضیلت، اهمیت او فضائل بیان شوي چې قربانی څومره لوی فضیلت لري او قربانی دا یو څومره لوی عمل دی، یو څومره لوی عبادت دی. الله جل شانه په انسان ته څومره اجر ورکوي. نن په دې موضوع کې د قربانی مسائل بیانېږي چې آیا قربانی په چا باندې واجب ده، د قربانی حقدار څوک دی، او آیا په کم څاروي باندې قربانی کیږي، د کم څاروي قربانی ناجایز ده، او دغه شان په یو څاروي کې څومره کسان شرکت کولی شي. نن به دا مسائل بیانېږي. عزتمند ورونو، قربانی کول دا یو عظیم الشان، دغه شان یو ډېر لوی عبادت دی، او د خوب پیغمبر د حضرت ابراهیم علیه السلام یادګار دی. عزتمند ورونو، د قربانی حکم څه دی؟ امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې قربانی دا په هر عاقل بالغ مسلمان چې هغه صاحب نصاب والا وي، په هغوی باندې قربانی کول هغه څه شی دی واجب ده. او بیا د پیغمبر علیه السلام یو حدیث راوړی دی چې پیغمبر علیه السلام په مدینه منوره کې 10 کاله تیر کړي دي او هر کال قربانی کړي ده، یعنی په قربانی باندې لزوم کړي دی. عزتمند ورونو، د قربانی نصاب څه شی دی؟ په کوم خلکو باندې قربانی کیږي؟ نو عزتمند ورونو، د قربانی نصاب دا دی چې کله د مسلمان سره 9 تولې سپین سره زر او دغه شان 52 تولې هغه چاندي موجود وي، سپین زر ورته ویل کېږي، نو هغه چې کوم دی صاحب نصاب شمارل کېږي. دغه شان که د یو کس سره چېرته هغه دومره یعنی 9 تولې سره زر نه وي او دغه شان چاندي ورسره هم نه وي، لیکن د هغه سره نقد پیسې دي، نو دی هم په صاحب نصاب کې شمارل کېږي. یا دغه شان د سره د ضرورت اصلیه نه علاوه نور مال دی، دغه شان خالی کور دی ورسره، پلاټ دی ورسره، ګاډی دی ورسره، دا هم د ضرورت اصلیه نه علاوه دی، نو په دې باندې هم قربانی واجب ده. یا دغه شان محترمو د کور سامان دی، دومره ډېر سامان دی که چېرته هغه راجمع کړي د هغه قیمت ولګي، او دغه سامان دغه قیمت دا د
دا نصاب ته رسیږي په ده باندې هم قرباني څه شی ده هغه واجب ده. بل محترمو د قربانۍ په نصاب باندې کال تېرېدل دا شرط نه دی، څرنګه چې د زکات دپاره دا شرط دی چې کله په زکات باندې چې کله محترمو هغه کال تیر شي نو بیا د هغې نه زکات ورکول هغه څه شی دی فرض وي. د قربانۍ داسې نه د محترمو، مثلا که یو مسلمان هغه د یو مسافر دی او هغه د سفر نه راشي د اختر درېیمه ورځ د نور لا نه دی غورځېدلی، دی صاحب نصاب دی، نو بیا هم په ده باندې قرباني څه شی ده هغه واجب ده. د قربانۍ په وجوب کې یعنی په هغه کسانو کې چې قرباني په هغوی باندې واجب ده، په هغې کې اول شرط څه شی ده محترم هغه مسلمان کېدل. په مسلمان باندې څه شی ده قرباني واجب ده، ځکه په کافر باندې یا په نور غیر مذهب باندې قرباني هغه نشته دی. دویم نمبر محترمو آزادوالی چې آزاد به وي، او دریم نمبر محترمو مالدار کېدل چې مالدار به وي، ځکه په غریب باندې قرباني هغه نشته دی. بل محترمو چې مقیم وي، په خپل کلي کې موجود وي او د صاحب نصاب وي، په ده باندې قرباني واجب ده، ځکه په مسافر باندې قرباني نشته دی. اگر چې امام شافعي امام احمد بن حنبل رحمه الله په نیز باندې په مسافر هم قرباني شته دی، خو زمونږ د احنافو په نیز باندې په مسافر باندې قرباني نشته دی، ځکه په سفر کې قرباني کول هغه مشکل وي. البته که چېرته مشکل نه وي او قرباني وکړي نو د اجر او د ثواب مستحق ګرځېدلی شي، الله جل شانه ورته پوره اجر او ثواب ورکوي. د مسافرۍ حد څومره دی محترمو، یعنی انسان چې کله د خپل کلي نه جدا شي نو آیا څومره فاصله کې دا مسافر حسابېږي؟ نو علماو د مسافرۍ حد هغه 48 میل ښودلی دی، یا 80 کیلومتره چې کوم دی یو انسان هغه د خپل کلي نه جدا شي، یعنی د خپل کلي نه هغه مسافر شي، نو دا هم د مسافرۍ په حد کې داخل دی. دا شان محترمو که چېرته دا مسافر دا د ذوالحجې په 12 تاریخ یعنی د اختر په 3مه ورځ د نور غورځېدلو نه مخکې دی کور ته راورسېږي او دی چې کوم دی صاحب نصاب والا وي، نو په ده باندې بیا هم قرباني څه شی ده واجب ده، ده به قرباني کوي. کوی نه کړله محترمو دا ګناهګارېږي. بل محترمو که چېرته یو مالدار کس دی صاحب نصاب والا دی او د ځان دپاره چې کوم دی یو څاروی واخیستلو، بیا د دغه کس چې کوم دی څه ضرورت پېښ شو، دی مسافر شو، په مسافرۍ باندې لاړلی، نو اوس که چېرته دا څاروی خرڅول غواړي دا خرڅولی شي. لیکن که چېرته یو غریب هغه څاروی واخلي او بیا دته څه ضرورت پېښ شي، چېرته په مسافرۍ باندې روان شي، نو په ده باندې اوس دا قرباني څه شی ده دا واجب ده، ځکه محترمو کله چې غریب د قربانۍ نیت وکړي د قربانۍ څاروی واخلي، نو بیا دا چې کوم د نظر په حکم کې راشي او نظر بیا پوره کول دا څه شی دا واجب دي. لکه آسان مثال محترمو کله چې یو مسلمان نفل شروع کړي وي، نفل لمونځ کوي، دته څه عذر راشي او دا نفل پرېږدي، نو اوس دا نفل په ده باندې واجب شو، دا به اوس خامخا کوي. دغه شان د قربانۍ هم مسله ده. دغه شان که چېرته یو صاحب نصاب دی او هغه خپلې ټولې روپۍ بل چا ته قرض ورکړي دي، نو دا کس اوس هم صاحب نصاب والا حسابېږي، ځکه چې کله یو مسلمان هغه بل مسلمان ته قرض ورکړي نو په دې سره دی دا پیسې د ده د ملکیت نه نه وځي، بلکې دا پیسې اوس هم د ده په ملکیت کې دي. اوس که چېرته د ده په کور کې نور مال موجود نه دی، نو ده له بهتره دا ده چې دی به نور قرض راخلي، په هغه قرض به چې کوم دی قرباني کوي. یا دغه شان که چېرته په کور کې نورې پیسې نه وي، نو دی به چې کوم دی د سره زر سپین زر وي یا دغه شان نور سامان وي هغه به خرڅ کړي او دی به قرباني کوي، قرباني به چې کوم دی نه پرېږدي.
اوس محترم آیا قرباني د کوم څه قرباني چې کوم دی هغه جایز ده د کوم څه قرباني نه جایز نو محترم قرباني د غوا غوړي قرباني چې کوم دی هغه جایز ده دغه شان د میخي او دا شان د کټي هغه قرباني جایز ده د اوخ قرباني جایز ده بل محترم د چيلي او د ګډ قرباني چې کوم دی هغه جایز ده هغه کې چې کوم دی محترمو هغه وکسان شرکت کولای شي د اوو کسانو نه زیات شرکت نشي کولای په هغه کې دغه شان د میخي هم دی د اوخ هم دغه شان دی دغه زیات پکې شرکت نشي کولای او په چيلي کې چې کوم دی محترمو هغه یو کس چيلي او ګډ پدې کې دا صرف یو کس دی وزیا کوي بل کس پدې کې نشي شریک کېدلی اوس د دې لپاره عمر څومره شرط دی محترمو نو د غوا د لپاره چې کوم دی هغه 2 کاله عمر شرط دی تاسو چې کله ملي ته ځئ یا غوا اخلئ یا میخ اخلئ بل قسم څاروي اخلئ نو تاسو به ګورئ چې د دې عمر د 2 کال نه کم نه وي یعنی میخ اخلئ یا غوا اخلئ د هغې عمر ته به ګورئ که د 2 کال نه یو ورځ هم د دې عمر کم و په هغې باندې قرباني نه کېږي دغه شان اوښ دی محترمو د هغه لپاره 15 کاله دي که د 15 کال نه یو ورځ هم کمه وه نو په دې باندې قرباني نه کېږي د چيلي لپاره 1 کال شرط دی د چيلي او ګډې لپاره په دې کې که چېرته یو ورځ هم کمه وه نو په دې باندې هم قرباني نه کېږي لیکن علما فرمایي که چېرته دا ګډ دا د شپږو میاشتو وي او دا په نورو ګډو کې پرېښودلی شي په کنډک کې پرېښودلی شي او دی دومره ښکاري چې دی یعنی دی د 1 کال ښکاري دومره سر به وي په دې باندې قرباني جایز ده قرباني به کېږي بل محترمو دا مسله ده چې د څاروي نه چې کوم دی هغه فایده اخیستل یعنی څاروی د راوستو او بیا د هغې نه ته فایده اخلي لا قربانۍ ته ورځ شته دی اختر ته ورځ شته دی د هغې نه چې کوم ته شودره الوشي دغه شان نور څه فایده ترې اخلي نو علما فرمایي چې دا په خپله استعمالول دا فایده د اخیستل دا څه شی دی دا مکروه دي اوس که چېرته تا یو پیدا اخیستې وي او بیا دغه پیسې یو غریب ته ورکول غواړي نو بیا هم صحیح ده یا یې دغه پی چې کوم پی دا بل غریب ته ورکړي دا هم جایز ده دا ورکولی شي بل محترمو د دې خبرې ډېر زیات خیال ساتل پکار دي چې کله تاسو قرباني کوئ مثال په طور 2 کسان چې کوم دی هغه راغونډ شو او هغوی د قربانۍ څاروی اخلي نو په دې کې دا خبره ضرور کول پکار دي چې ګوره دا څاروی موږ اخلو لیکن که د چا مال هغه حرام وي پیسې حرامې وي هغه چې کوم دی د وس نه وځئ ځکه په دې کې که د یو کس هم پیسې حرامې وي مال حرام وي هغې سره چې کوم دی بیا د ټولو هغه قرباني څه شوله خرابه شوله د یو هم قرباني به نه قبلېږي او د دې خبرې هم د خیال ساتل پکار دي چې ګوره چې قرباني کوئ خالص د الله جل شانه د رضا دپاره په خپل منځ کې دا خبره کوئ چې ګوره قرباني کوو خالص د الله د رضا دپاره په دې کې باندې خالص د الله جل شانه رضا ساتو که چېرته په دې کې هم د یو کس نیت هغه د غوښې وي نو بیا هم چې کوم د قرباني ونه شوله د ټولو قرباني چې کوم دا خرابه شوله بل محترمه څوک چې قرباني کوي د هغې خپل مالک چې کوم دی هغه به په هغې کې موجود وي هغه به اجازت ورکوي چې دا قرباني چې کوم دا څاروی حلال کوي که هغه موجود نه وي او اجازت ورکړي بیا هم صحیح ده لیکن که چېرته هغه اجازت نه وي ورکړی او هغوی قرباني کوي ګوره دا هم بیا ناجایز ده دامونو کې دا مسله هم موجود ده دا محترمو د قربانۍ یو څو مسایل موږ او تاسو له پکار دي چې بیا موږ او تاسو چاره هم الله جل شانه وس ورکړی دی خامخا چې کوم دی قرباني وکړو ځکه محترمو د قربانۍ ډېر زیات فضایل فواید راغلي دي چې تېره جمعه هغه تاسو ته بیان شو نن سبا که موږ او تاسو وګورو محترمو ډېر داسې خلک دي اکثره غیر مذهبه دي یا زموږ او ستاسو د مسلمانانو وروڼه هغوی دا قسم اعتراض کوي چې ګوره د قربانۍ څاروي حلالول دا د عقل خلاف دي
او ګوره دا قرباني څاروي چې حلال شي دا خو د قرباني په ورځ پر اکاو څاروي حلالېږي په دې سره چې کوم د څاروي کمیږي بیا ټول کال چې کوم دی هغه د غوښې شاټېج وي غوښه نه ملاویږي هغوی داسې قسم اعتراض کوي محترم څوک هم چې د الله جل شانه په ذات باندې یقین لري او د الله جل شانه ذات واحد لا شریک مني نو یقینا هغوی داسې قسم اعتراضات نه کوي ځکه محترم په دنیا کې خو الله جل شانه هغه شی زیات پیدا کوي د کوم څه ضرورت چې زیات وي یعنی کوم څه چې زیات استعمالېږي الله جل شانه هغه عزیز چې کوم ډېر زیات پیدا کوي لکه اوس محترمه یو کوی دی او په هغه کې چې کوم دی اوبه دي خلک یې استعمالوي لیکن اوس که یو کس دا وایي چې دا کوی زه دې اوبه نه استعمالوم د دې دا اوبه به چې کوم دی سر ته راشي نو دا چې کوم داسې فضول خبره ده ممکن ده چې څو ورځې پس دا کوی په خپله وچ شي ځکه د هغې رګونه بند شي نو دغه شان محترمو څاروي حلالول په دې کې زموږ اساسو لپاره ډېرې فایدې دي او څوک چې داسې قسم اعتراض کوي هغه باطل دی ځکه محترمو که موږ تاسو وګورو په هندوستان کې خلک د غوا چې کوم دی څومره قدر کوي د غوا څومره اهمیت دی د هغه ځای خلک چې کوم دی محترمو د غوا د ورکوټي بول دا د اوبو په ځای استعمالوي د هغې د غټ ډول چې کوم دي دا هم په خوراکونو کې استعمالوي هغوی دومره قدر کوي هلته خو چېرته هم غواګانې سیوا نه شولې چېرته هم غوړي سیوا نه شو چېرته هم پیسې وانه شو دغه شان محترمو ډېر ملکونه داسې شته دی چې هلته کې مسلمانان د سره شته دی نو بلکې په رش باندې حساب دي او هلته کې محترمو چېرته هم د غواګانې سیوا نه شولې بلکې هلته چې کوم د غوښې سیوګانې ملاوېږي که موږ تاسو پاکستان کې وګورو څومره زیاتګانې کېږي بیا هم چې کوم د غوښو شاټېج نه راځي بل قسم محترم اعتراض خلک دا کوي چې ګوره د قربانۍ څاروي حلالول ته څه ضرورت دی بلکې په دې باندې خو په لکه او اربا او روپۍ چې کوم دی هغه خرڅېږي او د وینې په شکل کې چې کوم دی دا روپۍ دا په نالو کې تویېږي نو د قربانۍ څاروي ته څه ضرورت دی چې دا موږ تاسو حلال کړو او هغوی دا اعتراض کوي که چېرته دغه پیسې راواخیستلی شي او دا غریبانانو ته ورکړلی شي یا مسکینانو ته ورکړلی شي حاجتمندو ته ورکړلی شي نو دا به ډېره بهتر وي نو داسې قسم اعتراضات کول دا چې کوم دی دا ناجایز دي ځکه محترمه الله جل شانه په هر یو څیز کې یو ډېر کمال ایښودی دی د هر عبادت یو روح وي محترمو د هر عبادت یو روح وي یو شکل وي مثلا د مونځ شکل صورت هغه څه شی دی هغه قرأت دی رکوع ده سجده وغیره ده او د دې روح چې کوم دی هغه اخلاص دی د حج شکل محترم او هغه څه شی ده وقوف عرفه ده او دغه شان د حج ټول ارکان ادا کول دي او روح چې کوم دی هغه اخلاص دی د زکات شکل او صورت څه شی دی محترمو هغه د خپل مال نه مخصوص پیسې راخیستل دي او هغه یو غریب ته ورکول دي او د دې روح څه شی دی محترمو هغه اخلاص دی دا شان روژه د محترمو د روژې شکل څه شی دی د روژې شکل چې کوم دی امساک عن الاکل والشرب د خوراک څښاک نه چې کوم دی هغه ځان منع کول د جما نه ځان منع کول او د دې شکل او صورت څه شی دی د دې روح څه شی دی هغه اخلاص دی نو اوس که چېرته اخلاص موجود وي لیکن شکل موجود نه وي نو بیا هم چې کوم دی دا صحیح نه ده که شکل موجود دی روح نشته بیا هم صحیح نه ده بلکې دواړه به موجود وي ته به دغه عمل هم کې او دغه شان اخلاص به هم پکې وي اوس که ته قرباني کې قرباني نه که دا پیسې ورکې نو دا هم صحیح نه شوله بلکې تا ته چې الله جل شانه څه شیز حواله کړی دی هغه بغیر د دغه نه چې کوم دی باندې په هغې به سوچ او فکر نه کې نو عزتمند ورونو الله جل شانه په موږ او تاسو باندې قرباني واجب کړې ده او دا یو ډېر بهترین عمل ښودلی دی بلکې محترمو الله جل شانه فرمایي څوک چې د قربانۍ څاروی ذبحه کړي
دا داسې دی لکه ته چې خپل ځان ماته چې کوم دی هغه څه کو قرباني کو لکه محترمو کله چې ابراهیم علیه السلام خوب ولیدو او خوب ته الله جل شانه د خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام د ذبح کولو حکم وکړو نو کله چې هغه خپل زوی ذبح کولو اراده وکړه او د هغه په عوض ته الله جل شانه هغه جنتی ګرځولې غلو او هغه ذبح کړو ذبح خو دا ګټل لیکن الله جل شانه ته دومره ثواب ورکړو لکه د خپل زوی قرباني کو اوس چې یو کس هغه د قرباني پیسې بل ته ورکړي مسکین غریب فقیر ته ورکړي او قرباني ونه کړي نو دغه اجر او ثواب خو ملاو نشو بیا دا نه محترم چې یو غریب فقیر مسکین ته پیسې ورکول دا صحیح نه دي نه بلکې دا په خپل ځبان یو بهترین اجر لري بهترین ثواب لري لیکن په دې وخت کې کوم د قرباني کول هغه څه شي دا بهترین اجر او ثواب لري او ډیر زیات ثواب او اجر په ملاوي الله جل شانه دې اول ما ته د تاسو په خبر راغلی